کتونکو سلامونه او نیکې هیلې په چارسده کې او د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې تاسو سره موږ یو بله ویډیو هم شریکه کړې وه چې هغه د غنمو په حواله وه او دا دې ځای کې چې کومه سبزیانې کرلې کېږي نو دا تاسو وګورئ. دا زه اوس یو پټي ته راغلم دلته په چارسده کې دا پر زړو کې یو پټی دی او دا تورې یې کرلې دي. دا لږې لږې تورې تاسو وینئ چې وړې وړې ستاسو په نظر به راځي. نو دا مخکې څو کاله مخکې که ستاسو خیال کړي چې کروندګر وي یا څوک زمیندار وي او که نم وي نو اسم دی پولو پټو ته خلک ځي راځي. خیبر پښتونخوا ټوله سیمه چې دا هغه ډېره زرخیزه ده، په اوبو مړه پټه ده او خاوره یې داسې ده چې هغه ډېر فصلونه ډېر ښه طریقې سره دا کولی شي او فصل یې ډېر حاصلات کوي. نو د څه وخت راسې بیا زراعتو چې کومه ترقي کړې ده په بهر ملکونو کې یا په ترقي یافته ملکونو کې، خو نوې ټکنالوژۍ هم راغلي دي او نوې نوې طریقې د فصلونو د کرلو راغلي دي. بیا متعارف شوي دي دلته رستو راغلي، خو د څو کالو نه بیا دلته هم دا توری دي یا کدوان یا دغسې نور چې کوم داسې فصلونه دي چې هغه د زیلی کوي، د زیلو په ذریعه کېږي، دې ته زیلی وایي. دا چې کومې ځوړندې دي نو دا به په دوبچې به یې وله جوړې کړې او داسې باړی به هغې کې به یې کرل. هغې کې به داسې کار و چې ځنې فصل چې به وشو لکه سبزي به وشوه نو هغه سبزي به په ځمکه باندې پرته وه نو هغې کې به ډېر داسې دغه و چې هغه به څه به پکې خرابه شوه او څه به سمه وه نو حاصلات به ډېر زیات کم و. چې یو ځل به یې فصل واغېسته، سبزي به یې واغېسته نو په هغې نه وروسته به که لږ باران به وشو یا به لږ داسې دغه نو هغه فصل به خراب شو، نقصان به ورسېد، حاصلات به ډېر نه و. اوس ماشاءالله د څو کالو نه باقاعده دلته د سبزی چې کم کرل دي نو هغه په دې طریقه باندې کېږي چې باقاعده هغې ته دا تارونه جوړ کړي او دا باڼس دا لرګي ورته خښ کړي او بیا دې کې دا فصل دی برابر کړي، دا پکې وکري او بیا دا زیلی چې کومه سبزي کوي نو دغه سبزی فایده دا وي چې څونه پخیږي. یو خو د دې تورو یا که داسې نور کم سبزي ده نو د هغې ټولول هغه هم د زمیندارو ته او د خلکو ته دا ډېر زیات اساني. بیا دویمه همه ښه فایده پکې دا وي چې د دې دا خرابېږي هم نه، په یعنې د دې حاصلات ډېرې چې کمې توری پخې شي یا کم سبزیانې پخې شي هغه د زمیندار ښه په قلار باندې غونډې کړي او د هغې نه وروستو بیا ورته په نظر کې ساتي چې بیا پکې کمې پخې شي او کمې بیا د ټولولو شي نو هغې باقاعده بیا راشي او هغه بیا ټولوي. نو څو برګه څو ځله دا دغسې دا توری چې دي یا نور چې کم سبزیانې دي هغه کوي او په دې طریقه باندې زمیندار چې دي یا کروندګر چې دي نو د هغه په حاصلاتو کې اضافه کېږي. نو دا یو وړه شان ویډیو تاسو سره موږ شریکه کړه او خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او پښتونخوا ټي وي مه هېروئ او د خپل ځان او چاپېریال خیال ساتئ.